تربیه کې نرمي پکار ده، په سلوک کې نرمي پکار ده. که د چا د طرف نه تعدا کېدوم ته زیادت مه کوه، یو قدم زیات ما پسې ور اخله، نرمي کوه. تربیه کې نرمي کوه. کوچی مبارک راغی، صحابي د موږ د سر سترګې ده، خو په آدابو خو اول ټول خلک نه و خبر. په جومات کې بولې وکړې. صحابه و چې خوشکې ورته شروع کړې، پیغمبر علیه السلام ورته ویل لا تزرمه، بولې مه په قطع کوئ، ځکه دلته دوه تاوانونه دي. یو شروع بولې چې بیرته بندې شي، مرض تر پیدا کېږي، دا د دغه شخص دپاره تاوان ده. دوم دا د بولې مکمل نه بندېږي، نو چې روان شو دغه ځای نه چې وځي د جومات نه دا څاڅکي به ځي، ټول جومات مه په ککړ کړو. بیا چې بولې هغه خلاصې کړې، دوی ته حکم د تطهیر وکړو، اوبه راوړئ چې هغه ځای په پرېمینځو. خو د نور حدیث کې اختصار ده، اصل د رفق ځای دغه ده چې هغه کوچي مبارک، هغه صحابي مبارک وی چې والله که داسې مشفق استاذ ما څوک لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وغوښتم، نه یې ولاکه خوشکه راته کړي، نه یې سخت الفاظ راته ویلي، په نرم یې راته ویلي چې دا جوماتونه د خدای د ذکر، د خدای د عبادت دپاره دي، په دغه کې سړی بولې نه کوي. خوشکې نه راته وکړې، په نرمه طریقه باندې زه په دا خبره باندې پوه کړم، نو هغه سړی چې په نرمه پوه شي خبره یې زړه ته ولویږي. دا بېګا مې چې کتاب کوت، دا د مشایخو په خبرو کې چې خدای پاک اثر پیدا وي، د عامو خلکو په خبرو کې نه وي، وجه څه وي؟ وایي زړه کې چې نور پیدا شو، دغه خبر چې بیا د زړه نه راوځي، خبر خو اصلي په زړه کې لباس د نور لري، چې لباس د نور لري، د دغه نور احساس هلته په زړو کې کېږي. مخکې موږ ویل چې احساس چې کوي د انوارو په سترګو خو نه کېږي، په زړو کې کېږي. نو چې د زړه صفا و، د صفا زړه نه خبر راوایسته، هغه په انوارو باندې منوره وي، د دغه انوارو احساس هلته زړه نه وکړي، په زړو کې اثر پیدا شي. خو چې د چا خپله سینه نه یې صفا، که هر څومره ادیبانه الفاظ، فصیح الفاظ، بلیغ الفاظ باندې بیان وکړي، په خلکو اثر نه کوي. ولې؟ وایي لباس د نور نه لري، لباس د نور احساس هلته په زړه کې کېږي. نو په دغه کې لباس شته نه، هغه خبره ښه رنګ لري نه، چې ښه رنګ لري نو زړه یې څنګه ښه توب احساس وکړي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هره خبره نوراني وه، ځکه د نبي علیه السلام ټول وجود نور و، بشر هم و، خو د بشریت سره الله نور ورته ویلی ده که نه ده ویلی؟ وایي ځکه نور په غالب و، د دعا کړه خدایه په غوږو کې، په سترګو کې، په ژبه کې، په لاس کې، په وجود کې مې نور پیدا کړي، په وینه کې مې، په مغزو کې مې، په اډوکو کې مې نور پیدا کړي، مخ ته، شاته، ښي لوري، چپ لوري، هر لوري ته مې نور پیدا کړي، نور راته ډک کړي. دعا قبوله ده، بدن مبارک ټول منور و، خبره چې راوته په لباس د نور باندې منوره وه، هلته اثر و. کوچی ده، خو د خبرې نه دومره متاثره ده چې بیا وروسته حکایت کوي چې داسې مشفق استاذ بیا ما نه ده لیدلی، چې نه خوش که نه ښه نه بد، زه په نرمه طریقه باندې پوه کړم دغه جوماتونه د خدای د عبادت، د الله د ذکر ځای ده، دا د دغو نامناسبو شیانو دپاره مناسب نه ده.